امید لرم چې روغ جوړ یاستئ. نو نیویارک سیشن دی راځي چې چارت سره انالیسیس کوو، مخکې لاړ شو او سره موږ غواړو ټریډ والو هم. نو هفتنی چارت ته راغلو. صحیح ده، هفتنی خو فول دلته ریجکشن بلاک ټچ کړی 50% کې او مارکیټ باید حتما لږ ریاکشن ورکړي. صحیح ده، زه ورځني ته ورځني د دې لیکوډیټي ایستلې ده او بله خواته ریجکشن ورکړی دی. که تاسو بره وګورئ دا د ورځني چارت ټول لیکوډیټي دي. دا ونیسه، دا ونیسه، دا وګوره، دا ټول چې دی پخې لیکوډیټیانې دي. څو 4 ساعته ته دا نیټ هم نام خدا 12 4 ساعته کې دا ای فی جي مونږ لرو، کېدای شي مارکیټ دی ریاکشن ورکړي لږ. نو زه 1 ساعته ته یو ساعته کې هم څه خاصه نشته. دې فراري په پریښې خو زما سیناریو دا وه چې مارکیټ اول دلته ټچ وکړي، دغه ځای سویپ کړي، نور د ځینه بره موو ورکړي، خو څه یې ونه کړه زما په نظر. نو زه یو دقیقې ته سیده زه سیناریو درته وایم چې مارکیټ به څه کوي او زه به څه رقم ټریډ الم. مارکیټ ګوره خیا نیویارک سیشن دغلته شروع شو 9:30 دلته شروع شو. نو مارکیټ که دلته سویپ ورکړي، اول سویپ ورکړي بره خوا بریک آوټ سره به زه ټریډ الم بره خواته بای ټریډ. که مارکیټ داسې ونه کړه نو همدغسې روانو لکه اوس چې روان دی. نو که دې بره خواته داسې موو ورکړي، صحیح ده، دې ځي پورې او ښایسته ریجکشن ماته راکړي د سټراټیجي ټریډ سره، نو زه به سل خواته ټریډ الم. نو دواړو خواته سیناریو شته دي. نو ګورو چې مارکیټ څه کوي، هر خواته چې ټریډر کړو هماغه خواته الم. وبخئ، ښه دا چې دی زما سل ځای شو، دی چې دی سټاپ لاس او دیم چې دی یو منټ ښه یو په 2 ټي پي. نو ګورو چې څه کوي. ښه یو 15 دقیقې فی جي کې مې ور داخله شومه فل ریسکین دی، خو بس څه کېږي، ګورو چې څه کوي.
دا هم چې زمونږ ټریډ و دالو ته وګوره خیال چې خالي سټاپ لاس وهل سټاپ لاس مې همدغلته و په ټریډینګ ویو کې په دغه کې میتا ټریډر کې سټاپ لاس یې وهلی بیا یې ریکشن ورکړو نو دا زموږ ټریډ و حتما ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او دا به پلی کېږي ګورئ ورته ځکه چې د ریجکشن سره انشاءالله پلی کېږي دا ټي پي پورې ځي نو مننه ویډیو لیدلو مو قربان خیر اوسئ